د پخوا زمانې کیسه ده چې د ځنګل خواته یو کور و. په هغه کور کې صبدر نومې سړی د خپل دوه بچو سره اوسېدو. د لور نوم یې ساره او د زوی نوم یې هاشم و. صبدر به هره ورځ ځنګل ته تلو، هلته به یې لرګي چول او په هغې به یې د خپل کور ګزاره کوله. د صبدر خپله ښځه وفات شوې وه. هغه دویم واده کړی و چې د دویمې ښځې نوم یې طلیبه و. طلیبه ډېره لالچي وه. هره ورځ به یې دغه کوشش کوو چې د صبدر نه خپل دوه بچي کم چې د هغه خپل دي دا ترې جدا کړي. یو ورځ صبدر د کار نه ستړی راغلی و چې طلیبه ورته په کار کې وویل: بس زه نور دا ماشومان په سر نشم رسولی، دا د دې کور اوږه ده یا ما لرې که، زه نور دا په سر نشم رسولی. صبدر چې د خپلې ښځې خبرې واورېدې نو ډېر خفه شو او هم بیا صبدر خپلې کمرې ته راغلی او خفه ناست و. د ځان سره یې دا خبرې کولې: دا خو زما ورکور کې ماشومان بچي دي، دوی به زه اوس چېرته پرېږدم، یا الله د دوی حفاظت وکړي. او هم بل طرف ته د صبدر خبرې د صبدر بچو واورېدې. هاشم وروره دا موږ زموږ د بېرېدو سوچ کې. ساره خوري ته مه یېرېږه، الله به زموږ خامخا ثمرت وکړي. هم د هغې نه پس ساره خفه وي او هاشم وله تسلي ورکوي. او هم هاشم په هغه وخت د کور نه بهر ته راوځي او کاڼي جمع کول شروع کړي. هم د هغې نه پس چې کله سبا شي هغوی ځنګل ته په چکر راوځي، روان وي په ځنګل کې. او هم هاشم چې کوم کاڼي جمع کړي وي د ځان سره د هغې نه یو یو غورځوي په هغه لار په کوم چې دوی ځنګل ته روان وي. او هم بیا دوی په ځنګل کې روان وي چې د یو ځي سره ودرېږي. او هم بیا صبدر خپل دوه بچو ته دغه لږه شانتې روټۍ ورکړي: زما بچو په دې روټۍ باندې خپل ګزاره وکړئ، موږ دغلته لرګي کوو، بیا راځو. او هم صبدر او د صبدر ښځه له دغه ځینې لاړ شي. او هم بل طرف ته هاشم او ساره خفه ناست وي چې دوی خو زموږ نه لاړه. ساره او هاشم خفه ناست وي د خپل پلار په انتظار کې، په هغوی باندې شپه هم شي خو هغه رانشي. او هم بیا هاشم سوچ کوي چې هغه کاڼي ورته وریاد شي او هم هغه چې کوم کاڼي ارتیلی و هغه په هغه نقشه پرته یي کوم چې د هغوی کور ته وتي، هغه رڼا هم کوي او دوی په هغې باندې روان وي. او هم بیا چې سهار کېږي نو هغوی د خپل کور خواته رارسېدلی وي او په منډه منډه راشي. او هم صبدر چې دا ویني چې زما بچي راغلی دي نو په منډه منډه د هغوی خواته راشي. او هم بیا صبدر د خپل ځان خواته دغه دوانه خپل ماشومان راجوخ کړي او په ژړا شي. او هم بل طرف ته چې طلیبه ته دا خبره پته ولګي نو هغه ډېره غوسه وي. او هم بیا طلیبه د کار د لاسه د خپلې کمرې ورتاله کړي چې دا ماشومان په ما پسې رانشي. او هم هاشم چې دا وګوري نو ډېر خفه شي. او هم بیا طلیبه په سبا صبدر ته ووایي چې دا ماشومان لرې کړه، دا ستانه واپس راغله. او هم دغه شان صبدر بیا د چکر پلین جوړ کړي او په هغه ځنګل کې روان شي د هغې ماشومانو سره. او هم بل طرف ته هاشم د کاڼو پسې دې پیره د چرګانو دانې غورځوي په هغې لار چې بیا خپله لار معلومه کړي. خو بل طرف ته په هغه ځنګل کې مرغۍ وي نو هغه مرغۍ هغه دانې ټولې وخوري. او هم دغه شانتې صبدر او د صبدر ښځه بیا هغه ماشومان یوازې پرېږدي. او هم بل طرف ته د هاشم نه او د ساره نه هغه لار غلطه شوې وي او هغوی ته هغه لار همدې پیره نه وي معلومه نو هغوی نیغ په ځنګل روان وي. په ساره او هاشم په دغه ځنګل کې شپه هم راشي او ورځ هم خو هغوی خپل سفر جاري ساتي. او هم دغه شانتې ساره او هاشم خپل سفر جاري ساتي چې د یو داسې ښکلي ځای ته راشي چې ډېر مزدار وي. او هم ساره او هاشم چې لږ مخکې ورشي نو دوی ته یو ښکلی غونډه کې کور ښکاره شي. هم بیا هاشم ساره ته ووایي: ساره خوري دا کور خو د مټایانو نه جوړ ښکاري، دې ته وګوره لږ شان. راځه وروره چې لږه متایي ترې وخورو، دا که په رفچانو وي نو موږ به ترې لږ شان متایي وخورو. راځه وروره. او هم دغه کور په دغه ځنګل کې یوازې و او دغه د مټایانو نه جوړ ښکاره کېدو. او هم د هغې نه پس ساره او هاشم
راورسېد د هغې کور خواته او د هغې نه یې مټایانې راواغېستې او هغه یې وخوړې. خو بیا لږ ساعت بعد یو بوډۍ راغله د هغوی خواته او هغوی ته یې وویل بچو تاسو څوک یې او تاسو زما د دې کور د دا مټایي ولې وخوړله؟ او هم د هغې نه پس هاشم ټوله خبره هغې بوډۍ ته وکړه. او هم بیا هغې بوډۍ دې دواړو ته لږ وکاته او هغه دا دواړو له اجازت ورکړو د خپل کور او په خپلو اوسېدو چې راشي دا زما سره اوسېږي. او هم د دغې بوډۍ کور خو د بهر نه ورکوټې ښکاره کېدو خو دنده په دې کې ډېر هر څه و. او هم بیا هاشم او ساره وږي شوي وو نو دوی ته یې روټۍ هم کېښوده او دوی ښه ماړه کړه. هاشم او ساره ډېر ستړي شوي وو نو هلته بیا وده هم شوه. او هم بیا چې کله نور راوختو نو هغوی دواړه راپاڅېده او په هغه کور کې چاپ چاپېره تاوېدله. او هم بیا هغه دواړه د یو سورن خواته راله چې هلته ډېره خزانه پرته وه. هاشم چې دا هر څه ولیده نو ډېر ویرېدو او په زړه کې دا سوچ وکړو چې داسې خو ډېر خطرناک دی. او هم بل طرف ته هغه بوډۍ د پیریانو په شکل کې بدلېدله. هاشم ته هغه زینه داسې لار کته چې اوس موږ د دغه زینه وځو نو هغه ته یو لار میلاو شوه. هاشم او ساره د هغه زینه راووته او هلته یو کندرې ولیدو چې هغې ته دوه ګیرکونو یو کولاو او یو بن و. هاشم د هغې کولاو ګیټ خواته وردنږدې شو نو ده ته اچانکي هغه غټ ګیټ کم چې بن و هغه هم کولاو شو. او هم کله چې ساره او هاشم په دغه ګیټ باندې ورغله نو دوی ته خپله مېرنۍ مور چغې وهلې. هم د هغې نه پس ساره او هاشم د خپل مور خواته رانږدې شوه. هم د هغې نه پس لیبا د ساره او د هاشم نه معافي وغوښتله. او هم صفدر ته د خپلې غلطۍ احساس شوی و. په خپلو بچو پسې ډېر خفه و او کور ته په خفګان رالی. خو هغه وکته چې د هغه بچي په کور کې و. ساره او هاشم د خپلې مور سره یو ځای روټۍ خوړله. صفدر د خپل دوانو بچو نه د ساره او د هاشم نه معافي وغوښتله. ساره او هاشم خپل مور او پلار معاف کړه او د دې نه پس هغوی غونډو په خوشحالۍ زندګي تېروله. زما خوږو ملګرو که زمونږ دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو زمونږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې ډېره مننه.